د شاسوار تازه خبرې هغه وایي چې خلک د ما نه ملامتوي چې زه دنیوي کارونه وکړم. په خپلو خبرو کې ویلي دي که تاسو شاهنشاه باچا او نور سندرغاړي او اکټران یادوئ چې هغوی تبلیغ ته تللي دي نو هغوی خپل ژوند تیر کړی دی او د خپل هنر نه خوند اخیستی دی نو د هغې نه وروسته تبلیغ ته تللي دي. دا چې نور څه ویلي دي ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو دوستانو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یئ. دوستانو که تاسو زموږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ او زموږ په چینل کې نوي یئ نو مهرباني وکړئ خان کلیک چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. شاسوار رسنیو سره په خپلو تازه خبرو کې ټول هغه رازونه څرګند کړل چې هغه ولې د تبلیغ سره سره دنیاوي کارونه هم کوي. دوستانو په خپله یوه تازه ویډیو کې هغه په مرکه کې ویلي دي چې تاسو ما شاهنشاه باچا او نورو سندرغاړو سره مه برابروئ. اگر که هغه د نورو سندرغاړو نوم وانخیستو خدای وویل چې هغوی د خپل ژوند ټوله حصه په هنر کې تیره کړې ده او اوس یې تبلیغ ته مخه کړې ده. شاسوار په خپلو خبرو کې وایي چې زما د کور هیڅوک هم نشته چې زما د کور کفالت وکړي. زه یم، زما ښځه او بچي دي او زما مور ده چې زه پیسې ونه ګټم نو څنګه به ګزاره چلیږي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې یو وخت په ما باندې دومره سخت وخت راغلی و چې زما دویم ماشوم چې کله پیدا کېدو نو ما خپله ښځه د پښتونخوا په یو پرایویټ هسپتال کې د داخلولو لپاره ایمرجنسي ته بوتله خو هلته ما ته هیچا هم اجازت را نه کړو چې زه خپله میرمن داخله کړم او نه یې زما د میرمن د داخلېدو درخواست ومنو ځکه چې ما ته یې وویل چې اول به ته 100,000 روپۍ جمع کوې د هغې نه وروسته به ستا مریض داخلیږي. هغه وویل که هر څه ما سوال زاري وکړله چې زه درته پیسې زر راوړم خو هیچا هم زما خبره ونه منله. هغه وویل چې دغه پیسې بیا ما د چا نه را قرض کړې او تر اوسه پورې په ما باندې هغه پیسې قرض دي او هغه قرض ما نه دی خلاص کړی. اوس هم ما ته د هغه قرض لپاره خلک رنګونه کوي خو زه د هغه پیسو ورکولو توان نه لرم. دوستانو شاسوار چې څه موده وړاندې په سوشل میډیا باندې په یو نوي انداز کې راڅرګند شوی و چې ږیره یې هم بیخي وړه کړې وه او د سر نه یې ټوپۍ هم لرې کړې وه نو د خلکو تنقیدونو سره مخ شو. خلکو پرې بېلابېل تنقیدونه وکړل خو د هغې سره سره ډېرو کسانو د هغه لپاره دا هم وویل چې ستا هر څومره پیسې لګېږي موږ تا سره امداد کوو خو ته مهرباني وکړه سندرو ویلو ته مه راځه. چې د هغې نه وروسته شاسوار بیا وویل چې زه سندرو ته نه راځم خو زه به صوفیانه کلامونه وایم. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې شاسوار کوم کاروبار شروع کول غواړي خو شاسوار په خپله دغه تازه مرکه کې ویلي دي چې زه غواړم دنیاداري هم وکړم او دینداري هم وکړم. اوس مهال شاسوار په تنګي 400 کې د یو یتیمخانې افتتاح هم کړې ده او وایي چې ډېر زر به د یو بلې مدرسې افتتاح هم وکړم. هغه دا هم ویلي دي چې زه اوس د جوړ لپاره د لاهور تبلیغي مرکز ته روان یم چې هغه به تقریبا 15 ورځې وي. هغه ویلي دي چې تاسو ما ته دعا وکړئ او زه تبلیغ هیڅکله هم نشم پرېښودی. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې هر چا څومره پیسې منلي دي هغه پیسې دې راولېږي چې موږ د کومې یتیمخانې افتتاح کړې ده چې په هغې کې ورکړو. دوستانو تاسو کولی شئ د شاسوار دغه خبرې په لومړي کمنټس کې په لینک باندې وګورئ. تاسو د هغه په اړه باندې څه نظر لرئ مهرباني وکړئ موږ ته په کمنټس کې خپل نظر ولیکئ. که غواړئ چې تاسو د هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو او په آینده کې زموږ د هرې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي نو زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې د هرې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.